درنو لیدونکو او کتونکو سلامونه او نیک هیلې مو منئ. محترمو، لکه څرنګه چې زموږ د افغان کډوالو په پاکستان هېواد کې د EACC کارت درلودونکو افغانانو د وتلو او نه وتلو ضد او نقیص راپورونه پر سوشل میډیا او خصوصا پر مطبوعاتو د لارې وړاندې کیږي یا لیدل کیږي. پرون د پاکستان د خارجه وزارت ویاندې اغلې بلوچ د یو خبریال د پوښتنې په جواب کې دا خبره وکړله چې موږ تر اوسه پورې تصمیم نه دی نیولی چې موږ د EACC کارت درلودونکي وباسو، اما که چیرې موږ ایستل موږ به بیا د متعلقه ادارو د خوا څخه خبرونه یا خبرتیاوې خپرې کړو. زما خبره پر وتلو او ناوتلو نه ده، بلکې زموږ د افغان کډوالو پر مشکلاتو ده. نو زما د افغان کډوالو چې کوم په پاکستان هېواد په 400 صوبو کې د زموږ مشران دي، استازي دي، هغو ته، رسنیو ته او دارنګه د IOM ادارې او UNHCR ادارو ته راجع ده. اول د EACC کارډونو شمیره چې په پاکستان کې 8.5 لکه په 2019 کې ثبت شوله، د دغو کارت درلودونکو ته تقریبا تر 4 لکه پورې کارډونه ورکړل شوه. شاوخوا 3.5 یا 4 لکه تر 4.5 لکه پورې کارډونه چې دي هغه نه دي ورکړل شوي. تر اوسه پورې د افغان کډوالو په لاسو کې ټوکنان شته مګر کارډ نشته. دویمه خبره دا ده د EACC کارت دپاره کوم مراعات شته. د EACC کارت درلودونکي یوازې په پاکستان کې استوګنه به کولی شو او د یوه صوبې څخه تر بلې صوبې، د یوه ښاره تر بلې ښاره پورې تګ او راتګ کولی شو. نه دوی ته امکانات پر ورکول کېدل، نه سیم کارت پر دې کارډو خلاصېدی او نه د بینک اکاونټ پر دې خلاصېدی. او بله خبره دا ده چې کم افغان کډوال چې غوښتل وطن ته ولاړ شي، د دې دپاره هیڅ مراعات یا امتیاز نشته، نه مخکې و او نه اوس ورکول کېږي. که چیرې فرضاً د پاکستان حکومت دا پرېکړه نن وځنډوي، په راروانه میاشت یا بله میاشت کې یا د کال په اخره کې دا پرېکړه کوي چې د EACC کارت درلودونکي باید ولاړ شي، د ملګرو ملتونو د قوانینو پر وړاندې دغه افغان کډوال چې کوم په پاکستان هېواد کې میشت دي، دا هم دغسې حق و حقوق لري کوم چې د سمارټ کارت درلودونکي یا د پیوار کارت درلودونکي افغانان لري. د هغو افغان کډوال ته چې کوم شین یا پیوار کارت لري، هغو ته د UNHCR د خوا څخه د پی نفر پر سر باندې که دی چې وطن ته ځي 315 یا تر 15 پورې ډالر ورکول کېږي. او د دوی دپاره د UNHCR د خوا څخه هلته پخوا کې کوټې یا د ژوند اوسېدو دپاره ځایونه هم جوړېدل او هلته په وطن کې دوی ته په 3 میاشتې وروسته 200 ډالر هم ورکول کېدل. مګر دغه د EACC کارت درلودونکي د دغه امتیازه څخه بې برخې دي. نو زموږ د یو افغان کډوال په حیث باندې نه زما بلکې د هغو ټولو افغان کډوالو چې کوم دا وخت EACC کارت درلودونکي دي، د هغو دا غوښتنه ده چې IOM اداره هم دغه رنګه غټ ډونر دی او د ملګرو ملتونو د کډوالو ارګان دی، دوی هم دغسې ذمهواري باید ادا کړي لکه څنګه چې UNHCR ادا کړې. دوی باید دغو افغان کډوالو ته هم دغسې د دوی کارډو چې کوم پاته دي هغه کارډونه باید ورکړل شي او د دوی د کارډو ته چې کوم امتیازات و پیوار کارت ته درلودونکي ته ورکړل شوي دي هغه باید ورکړل شي. او که چیرې دوی خپل په خوښه ځي یا د پاکستان د حکومت د پرېکړې پر وړاندې ځي، باید دوی ته هم د چکین زمینه مساعد شي. رالو د پیوار کارت درلودونکو ته UNHCR موږ 40 کاله مسلسل زموږ د افغان کډوالو سره نه بلکې په ټوله نړۍ کې د کډوالو سره نه ستړي کېدونکي مرستې کړي او د دوی د بهبود، د دوی د تعلیم، د دوی د صحت او د دوی د اوبو دپاره یې کومکونه کړي، لا هم یې کوي.
خو زموږ یوه غوښتنه دا ده چې دا کم 315 دي که 15 ډالره ورکول کیږي دا د افغان کډوالو بیرته د ستنېدو دپاره کفایت نه کوي. پکار دا ده چې دغه ډالر 1000 ډالرو ته ورسول شي. او بل هغه افغان کډوال چې په 2021 کې د کاډو رجسټریشن یا سمارټ کاډو دپاره اپلای وکړله، په هغه کې د 15,000 افغان کډوالو کاډونه بلاک شول چې په هغه کې بیا 4000 کاډونه بیرته ورکړل شوه او تقریبا 8000 تر 8000 پورې د خلکو کاډونه ریجکټ دي. نو زموږ د یونیسیار د نړیوالې ادارې څخه دا غوښتنه ده چې زموږ د دغو افغان کډوالو ستونزه باید حل شي او دغه کاډونه باید ورکړل شي. او بله خبره دا ده چې د افغانستان د اسلامي امارت څخه زموږ دا غوښتنه ده چې دلته افغان کډوال خپل په خوښه نه دي راغلي. دغه افغان کډوال د هجرت یا د سړې جګړې د وجې څخه خپل کور خپل وطن یې پرېښود، 40 کاله مسلسل دلته په پاکستان هېواد کې میشت دي. موږ د پاکستان حکومت او دارنګه د پاکستان د عوامو قدرداني کوو چې 40 کاله زموږ میزباني یا زموږ کوربهتوب وکړي او موږ ته یې خپل په غېږ کې ځای راکړي. خو خپل وطن ګل وطن او خپل وطن د مور حیثیت لري. نو ستاسې د کډوالو چارو د وزارت څخه او دارنګه د مشرتابه څخه او د رهبري شورا څخه زموږ دا هیله او غوښتنه ده چې زموږ د دغو افغان کډوالو چې کوم په پاکستان هېواد کې میشت دي یا په ایران کې میشت دي، دغه چې کوم خپل په خوښه یا د دغو ګاونډي هېوادونو د حکومتونو د پرېکړې په رڼا کې درځي، باید تاسې دوی ته د مځکې د اوسېدو او دارنګه د کار زمینه مساعده کړي او د بچیانو دپاره د تعلیم سهولیت برابر شي. او د خیریه ادارو څخه دا غوښتنه ده کومې نړیوالې ادارې چې په افغانستان کې کار کوي چې دغه زموږ کوم افغان کډوال وروڼه درغلي دي یا د دې وروسته څه درځي یا اوس روان دي، باید تاسې د دغو د بیرته آبادولو کې تاسې کومک وکړي. لکه دلته چې څنګه په پاکستان هېواد کې تاسې پر 2 پروژیکټو کار ورسره کوئ چې هیلت و، صحت و، روغتیا او اوبه وه او دارنګه د تعلیم دپاره وه، نو هغه پکار دی چې هلته په وطن کې زمینه سازي ورته وشي. خو زما د افغان کډوالو د ټولو مشرانو سره که په صوبه سند کې دي، که په صوبه پنجاب کې دي، که په صوبه بلوچستان یا خیبر پښتونخوا کې دي، دغو ټولو مشرانو څخه په ډېر درنښت هیله کوم چې دغه زموږ که پاتېږو ټیم راکوي یا ځو، خو دغه شی زموږ ستاسې د افغان کډوالو دپاره لازمي او حتمي دی چې باید موږ پر IOM او پر یونیسیار باندې دغه زور راولو او د دوی په مجالسو کې د دوی مشرانو سره دا خبرې یادې کړو چې تاسې موږ ته د پاتې کېدو هلې ځلې کوئ، موږ ستاسې قدرداني کوو، ستاسې کورودانۍ وایو، ستاسې د مرستو کورودانۍ وایو، اما زموږ دغه د ژړو کاډو دپاره باید تاسې دغه امتیازات IOM ورکړي لکه کوم چې یونیسیار وه پیوار کارت ته ورکړي. او د یونیسیار څخه دا غوښتنه ده چې تاسې دغه کوم مرستې چې کوئ دا اوس 3-4 ورځې مخکې د یونیسیار سټاف دا خبره وکړله چې پخوا افغان کډوال چې په خپل وطن ته تله هلته به 200 ډالر د یوې فامیلۍ پر سر باندې ورکول کېدله 3 میاشتې وروسته، یعنې د راروان جون پر 21 نیټه وروسته دا پروګرام ختمیږي. یعنې زموږ سره بودیجه نشته، په دنیا کې کډوالي زیاته شوې ده، په اوکراین او په منځني ختیځ کې هلته کډوال زیات دي، نو موږ بودیجه ټول اخواته مصرفوو. نو خبره دا ده چې موږ باید پر یونیسیار او IOM او پر د رسنیو باندې که انټرنیشنل دي که د پاکستان خپلې رسنۍ دي دا غوښتنه وکړو چې موږ افغان کډوالو دغه کومې ستونزې سره چې اوس پیله زموږ کاډونه یا زموږ افغان کډوال ورسره مخامخ دي، باید د دوی په مرستو په کومک کې تاسې مرسته وکړي او زموږ غږ تر نړیوالو پورې ورسوئ چې موږ ته د ژوند امکانات که دلته وي که هلته وي ورکړل شي او زموږ کاډو ته اعتبار ورکړل شي. مننه.